درنو دوستانو السلام علیکم، هیله ده روغه او خوشحاله اوسئ. زه صفی الله ستانکزی یم. موږ او تاسې له ډېره وخته په ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا کې فعالیت کوو، خو آیا پوهیږئ چې همدا شبکې څنګه د خلکو ژوند بدلوي او د همدغو شبکو مخکښ کاروونکي څومره خپل ملګري او ځوانان مثبتو کارونو ته هڅوي؟ ما د همدغو پوښتنو د ځواب لپاره د خپلې ماسترۍ د دورې د تحقیق رساله ځانګړې کړې ده. ما ټولنیزو شبکې وکتلې، فعالیتونه مې ولیدل، د ټولنیزو شبکو له ځینو مخکښو کارونکو یا انفلوئنسر سره مې مرکې وکړې او له خلکو سره مې یو آنلاین سروې هم واخیسته. له دې ټولو مسایلو وروسته دې نتیجې ته ورسېدم چې ټولنیزې شبکې په افغان ټولنه کې خلکو ته د نظر د څرګندولو او اړیکو د نیولو دومره پراخه ساحه برابره کړې چې ساری هیڅ نه دی لیدل شوی. که افغان ټولنیزې شبکې تعقیب کړئ، وبګورئ چې خلک څومره په دې وختونو کې په دې شبکو کې مصروفه دي. خلک له سیاست رانیولې جنگ، سولې، انتخابات، بشري حقونه، معرف او ټولو نورو مهمو مسایلو باندې په دې شبکو کې غږیږي. پوهیږئ چې د افغان ټولنیزو شبکو په پرمختګ سره په ټولنه کې هم د ګڼو مسایلو په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي. د دغه بدلون تر شا دوه عوامل دي. یو دا چې ورځ تر بلې انټرنیټ او ټولنیزو شبکو ته د خلکو لاسرسی زیاتیږي، او دویمه دا چې د دې شبکو مخکښو کسانو یا مخکې مې چې ویل انفلوئنسرز له اولې ورځې تر دا ننه پورې ډېرې خوارۍ کړي. د مثال په توګه کله چې ما له سنا ساپۍ سره د ټولنیزو شبکو په اړه خبرې وکړې، راته ویل چې د ټولنیزو شبکو په برکت خلک ډېر زیات بدل شوي. سنا چې د نجونو د تعلیم لپاره غږ پورته کړی او په ټولنه کې په اصلاحاتو ټینګار کوي، راته وویل که پخوا مثلا چا یو ساده عکس نه اخیست، اوس په فیسبوک کې په ډېر ویاړ خپل عکس اچوي او لایکونه او کمنټونه یې شمیري. نو دا په خپله د دې په خبره یو بدلون ښیي. دې همداراز راته وویل ښایي لکونه کسانو پخوا راسره مخالفت کوو، عین یې ښکنځلم هم، خو اوس دا کار نه کوي او په ګڼو مسایلو کې ښه نظر څرګندوي. د فیسبوک له یو بل مخکښ سره مې خبرې وکړې، مطیع الله عابد. ښاغلي عابد راته وویل هدف مې دا دی چې د فیسبوک له لارې د وطن د کرکټ خبرونه خلکو ته د هغوی په ژبه ووایم. ده وویل تل مثبتې خبرې لیکم او خلک هڅوم چې مثبت فکر وکړي او د راتلونکي په اړه خوشبینه واوسي. د فیسبوک له یو بل مخکښ او افغان سیاستوال امرالله صالح سره مې هم خبرې وشوې. هغه راته وویل ټولنیزې شبکې اوس د افغانانو ترمنځ په ډیرو مهمو او ان ستراتیژیکو وسایلو بدلې شوي. ده وویل چې افغانان د ملي احساساتو له منځه تلو کړیږي، باید د ملي یووالي لپاره کار وشي او د وطن دوستۍ روحیه په ټولو کې پیاوړې شي. ما د فیسبوک له ځینو نورو مخکښانو له هغې ډلې نجیب ننګیال، زرغونې منګل، ذبیح الله شهزاد او سایمه صدیقي سره هم خبرې وکړي. دوی هم جالبې خبرې راته وکړې. زرغونې منګل راته وویل کله کله انتقاد بدلون ته سرعت ورکوي او ښه ده چې ځینو ناسمو مسایلو ته ګوتې ونیول شي. نجیب ننګیال چې تل په لیکنو باندې یو عالم بحثونه کېږي، راته وویل تر لومړۍ ورځو اوس ګڼ خلک ورسره ښه چلند کوي او خبرو ته یې غوږ دي. دی په دې باور دی چې جګړو او تاوتریخوالیو د خلکو فکرونه خراب کړي او مثبت بدلون به هرومرو ډیر وخت ونیسي. د سپورت نړۍ وتلی خبریال ذبیح الله شهزاد بیا وایي چې دی تل د خبرونو په خپرولو کې دقت په پام کې نیسي او هڅه کوي چې اپډیټ خبرې خپرې کړي څو یې لیدونکي او پلویان زیات شي. ښه نو دا د هغو خلکو نظرونه چې ما ورسره مرکې کړې وي، خو په فیسبوک کې مې له عامو خلکو سره هم یوه سروې اخیستې وه. هغوی راته وویل چې په سیاسي مسایلو ډېر بحث کوي، په مالي مسایلو او د پیسو په مسایلو هم غږیږي او د سپورت لاسته راوړنې هم ورته ارزښت لري. دوی وایي چې مسایل یې په زړه دي خو لږ لږ منفي خبرې هم زیاتې شوي دي. په ټوله کې د فیسبوک یا ټولنیزو شبکو مخکښ کسان چې په اصل کې ورته بانفوذ اشخاص ویل کېږي یا په انګلیسي کې ورته سوشل میډیا انفلوئنسرز وایي، او همدارس د فیسبوک عام خلک یا عام وګړي په دې نظر دي چې که مثبتې خبرې زیاتې شي، لانجو ته په منطق برابر حل لارې ولټول شي، ملي مسایلو ته کار او کمپاین وشي او د ټولنې ناخوالیو او ناسمو دودونو ته ګوته ونیول شي، کرار به خلک په خاصه توګه ځوانان چې د ټولنیزو شبکو 80% کارونکي دي مثبتې خواته لاړه او فکرونه به یې بدل شي. مننه چې زما خبرې مو ولیدې او ومو اورېدې. کور مو ودان.